السلام علیکم ملګرو. په بونه کې حالات خراب دي، تاسو ته پته ده. ډېر زیات کسان پکې شهیدان شول. تاسو ته پته ده 10 کې 20 کسان شهیدان شول او د 100 نه زیات کسان څه دي هغه په هسپتال ته وړل شول، ډېر زیات زخمی دي. ملګرو زمونږ د پښتنو زما ټولو ته دا درخواست دی، دا پیغام دی ملګرو چې ټول پښتانه په یو پیر باندې راوځئ او چې نه کېږي نو مشینان هر څه ورسره راوړئ، ځکه چې دا کوم حالات چې خراب دي بالکل کلیام فوج لګي او زمونږ پښتانه ولې دا هسې کېږي، ولې پښتنو باندې بیا پیسې اخیستې دي. پښتانه به د خپل حق دپاره نه راوځي، چې پښتانه خپل د حق دپاره راوځي نو هغه به وجني. اول چې یو کس راوځي نو هغه خو وجني. تاسو ته ښه پته ده چې ریحانزیب شهید چې تاسو ویلو ګیلمن بل ورځ یې مړ کړی، صرف د دې وجې نه چې هغه د خپل پښتون ورور دپاره خبره کوله. یو منظور پښتون دی، اوس هغه مخکې دی که نه. زما ټولو ته خواست دی چې په یو پیر باندې راوځئ، په سوشل میډیا باندې هم ویډیوګانې جوړوئ، بلکې عملي کار پکار دی. یوازې په ویډیوګانو باندې هم کار نه کېږي. ټولو ته زموږ خواست دی چې راوځئ، په دې قصو باندې کار نه کېږي که نن پښتون بیا ختمی. تاسو ته پته ده هوایي فایرنګ یې کړی دی او په هغه کې ډېر کسان څه شهیدان شوي دي. په لکونو خلک هلته موجود دی، ټول د خپلې ازادۍ دپاره راوتي دي، د امن دپاره راوتي چې موږ ته دې امن میلاو شي. ولې په پښتنو باندې دهشتګردي کېږي، ولې پښتانه وژلی کېږي، ولې زموږ د پښتنو په دې پاکستان کې حق نشته دی، ولې زموږ پښتانه چې کله راوځي نو په هغه باندې کله یو څه کوي او کله بل څه کوي، کله پرې ډالرې واخلي او پښتانه څه وکړي ختم کړي د ډالرو په وجه باندې. نن یو ځلې بیا پښتانه راوتي وو او په پښتنو باندې بیا څه وکړو، فایرنګ یې وکړو. پښتانه څه شول، هغه شهیدان پکې شول او د چا بیا څه وشول، یو مور څه شوله د خپل زوی نه خلاصه شوه. هغه سره خپل زوی یې ملګرو هغه یې تیسته کړي خلاصه کړي، پلار سره څه شي خپل زوی یې هغه یې تیسته کړي د زامنو نه خلاص کړل. ملګرو هغه شهیدان شول. نن بیا راځي چې دا کومه شهیدان شوي دي نو موږ ټولو له پکار دی چې دا کومه شهیدان شوي دي نو موږ چې امن وغواړو، ځکه چې مخکې څومره قربانۍ ورکړې دي کسانو که نه، پکار چې دا ضایع لاړې نه شي. دا کسان شهیدان شول خو چې د دې قربانۍ ضایع لاړې نه شي، موږ خپل کومه کمپین چې دی دا جاري وساتو او کومه ازادۍ دپاره چې لګیا یو، د کوم امن دپاره چې لګیا یو، پکار ده چې دې دپاره جاري خبره جاري وساتو، ځکه چې ختم یې په منځ کې نه کړو. ځکه چې د دې که موږ اوس ختمه کړه دا خبره نو بیا هم دا نه پرېږدي دا خلک را باندې ډاډه شو ملګرو. او که نه کېږي نو بالکل جنګ به کوې، چې نه کېږي نو جنګ به کوې، ځکه چې تا ولې ستا په کور کې تا ولې دا ظلم نه دی پښتنو. نو زما ټولو ته خواست دی یار، خفه کړم یار، زما ټولو ته خواست دی یار چې د ضرور دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او ټول راوځئ ښه په تړه باندې پښتنو په غیرت په ځان کې پیدا کړئ، مخکیني په شان لکه څنګه چې مخکې یې فوج په ټرکونو کې وړی او مخکې زموږ پښتنو په دیر کې لګېدلو راغلو دلته او پښتنو ورسره داسې کار کړی چې بیا په ټرکونو کې وړو، خلکو به ورته کتل نو بیا د شپې په ټرکونو کې وړو، ښه داسې کار یې ورسره کړی. نو هغه کار دوی ورسره بیا کول غواړي نو دوی به بیا داسې نه کوي. زما ټولو ته دا پیغام دی چې زما دا ویډیو پیغام چې دی د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې زما د ټولو پښتنو ته ورسي. یار زموږ اصل وجه دا کېدی چې راوتل ضرور غواړي، چې نن راونه وتې ټول پښتانه له پکار دی چې راوځي. یو دغو بنو خلکو له ویاځې نه دی، ټولو پښتنو له پکار دی چې راوځي او چې د خپل حق دپاره اواز چوت کړي.